سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. قانونپوهان او د سیاسي چارو څېړونکي وایي پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر جنرال ریټایرډ فیض حمید د نیول کېدو او په ضد یې کوټ کې مارشل کاروايي په جیل کې د بندي پخواني وزیراعظم عمران خان اندېښنې هم سیوا کړي دي. د قانونپوهانو په وینا چې د فیض حمید نیول کېدل د عمران خان په ضد د غدارۍ او په پوځ کې دننه بغاوت ته د لمنې وهلو د تورونو په اساس د عمران خان مقدمه هم پوځي عدالت ته وړلی شي. د پخواني وزیراعظم او پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضد پوځي عدالت کې د مقدمې چلېدو ګنګوسو کله چې د پاکستان پوځ لخوا د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر فیض حمید په باضابطه توګه حراست کې د اخیستل کېدو او د نوموړي فیلډ مارشل ته د وړاندې کولو بیان مخې ته راغلی دی. ویل کېږي چې فیض حمید او نور پوځي افسران د عمران خان خلاف د 9 مۍ په تړاو واده ماپ ګواهان جوړېدای شي. حکومت وایي چې د آئین او قانون لاندې د عمران خان په ضد پوځي عدالت کې مقدمه چلېدل ممکن دي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران داسې کېدل ناشوني بولي. دا په داسې حال کې ده چې تېرې 2 اونۍ له مخه د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید نیولی و او بیا یې پوځي عدالت ته وړاندې کړی و. په نوموړي باندې ډېری داسې مقدمې شوي دي چې د هغو مقدمو په وجه عمران خان ته هم تاوان رسېدلی شي. نو ځکه د PTI مشران اوس په ویره کې دي، وایي د جنرال فیض حمید له وجې موږ ته هم تاوان رسېدلی شي. او په خاصه توګه عمران خان په خپله دا خبرې کړې دي چې که چیرې دی د 9 مۍ د پیښې ګواه جوړ شي نو موږ ته به هم تاوان ورسوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.